یقینا ومنئ دا زموږ اکثره ملایان یې نه بیانوي په دې ډار کې څه د شیعه کیږي سمه ډرامه یې سره شروع کړې ده د امام حسن په ذکر شیعه کیږي د امام حسین په ذکر شیعه کیږي د حضرت علی په ذکر شیعه کیږي دا د رسول الله بچیان دي پې شیعه کیږي سمه ډرامه ده چې ته د امام حسین په ذکر باندې خوا به دی د امام حسین علیه السلام په خیراتو خوا به دی د ده په نامه که چا یو ګیلاس اوبه ورکړې په هغو خوا به دی که چا خیرات وکړو په هغو خوا به دی عجبه کیسه دې سره شروع کړې ده دین دې سره مشکوکه کړی ده مال امام حسین علیه السلام د رسول الله بچیان هغه دی خاندان دی رسول الله مبارک یې چې چا له علي سره جنګ وکړو هغه له ما سره جنګ وکړو چا چې د ما لور فاطمه زهرا سره جنګ وکړو هغه له ما سره جنګ وکړو چا چې د ما اهل بیتو سره محبت وکړو هغه له ما سره محبت وکړو چا چې له حسنینو سره محبت وکړو هغه له ما سره وکړو چا چې علي او فاطمه زهرا سره محبت وکړو له ما سره محبت وکړو چې له ما سره محبت وکړو له الله سره محبت وکړو او رسول الله مبارک یې چې یا الله چې څوک د ما له اهل بیتو سره محبت کړي له چا سره رسول الله خواته ورې ناستولو دا کسان چې زه نوم درته اخلم حضرت علي سیده فاطمه زهرا امام حسن امام حسین دا عظیمې هستیانې ناستې دي رسول الله مبارک څه یا الله چا چې د ما له دغو لمسو سره محبت وکړئ او د ده مور او له پلاره سره یې محبت وکړئ له هغو سره زه محبت کم او یا الله ته محبت ورسره وکړه نو ما دا اعلان وکړئ زه هغه اعلان ته راځم تقریر ختمومه ما لسم محرم باندې چې دوی 2 اویا تنه قتل سوي دي قربان سوي دي ما که اوبه په وس کې زه به اوبه